السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول بخیر او خوشحاله به یئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو نن به موږ وایو سبق نمبر 5. سبق نمبر 5 دی هغه دی حرکات. اوس به موږ حرکات پیژنو چې حرکات څه ته وایي. ګورئ زبر زیر پیشته حرکات وایي. اوس دا نښه چې کومه ده دوستانو دا او دا نښې چې کوم دي دا زبر زیر پیش دي. نو اوس که موږ نه څوک تپوس وکړي چې حرکات څه ته وایي نو موږ به وایو چې زبر هغه چې هغه په حرف باندې له پاسه دقسې راغلی څنګه چې تاسو اینې ګوره. زیر هغه د حرف د لاندې راغلی او پیش هغه دقسې نشانی او په حرف له پاسه راغلی. دا موږ وپېژندل چې حرکات وایي زبر زیر پیش ته حرکات وایي. خو اوس دغه نښې چې په کوم حرف راشي په کوم حرف باندې چې زبر زیر پیش وي هغه حرف ته متحرک وایي. نو کله چې دا زبر زیر پیش په کوم حرف باندې راشي یعنی دا په همزه راغلی، په با راغلی، په تا راغلی، دا چې کومه نښه راغلی نو دا حرف بیا د څه شوی دی دا دی متحرک شوی. ګورئ سبق نمبر 5 حرکات. زبر زیر پیش ته حرکات وایي. په کوم حرف باندې چې زبر زیر پیش وي هغه حرف ته متحرک وایي. اوس به دې ته دا چې دی دا پروت زبر دی دې نښې ته دغه نښه چې دی دا د پروت زبر وایي. دې نښې ته پروت زبر ویلی شي. پروت زبر همیشه دپاره حرف باندې له پاسه وي. تاسو ګورئ دا چې دی دا په ټول په حرفونو باندې له پاسه راغلی. په کوم حرف باندې چې پروت زبر وي خوله او آواز به پرې بیرته کو او راکاږو بینه. اوس وایي چې په کم حرف باندې دا پروت زبر وي نو دا به هیڅکله نه راښکوده کېږي. په قرآن مجید کې او که په دې قاعده کې هیڅکله به هم تاسو پروت زبر نه راکاږئ. او کله چې دا موږ په دې باندې به خوله او اواز زموږ بیرته کېږي لکه با زبر با یعنې خوله پې کولی وشي. او راکاږو بینو با زبر د دې جوړ دی او با د دې روان دی لکه حمزه زبر ا. اوس دوستانو هر کله چې په الف باندې څه حرکت راشي یعنی زبر زیر پیش ولاړ زبر ولاړ دی داسې نو دا به بیا حمزه ویلی کېږي او چې کله دې باندې هېڅ حرکت نه وي نو بیا الف وي. دلته به موږ وایو چې حمزه زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا. دوستانو دا خو ما تاسو ته داسې ستاسو د پوهې دپاره صحیح وي. نو خو ماشومانو ته چې دی هغه به دا په دریو طریقو وایي، دا ته به دریو طریقو وایي. نو زه به اوس تاسو ته طریقې وښیم که تاسو خپلو بچو ته ښایئ داسې به ورته داسې وایي چې حمزه زبر اوله طریقه صرف جوړ. حمزه زبر، با زبر، تا زبر، ثا زبر، جیم زبر، ح زبر، خا زبر، دال زبر. دقسې به دې طریقه یا پورې. دویمه طریقه چې کوم ده هغه د جوړ او روان دواړه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ووایي. ګوره حمزه زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا. دقسې ثا جا لکه څنګه چې راکاږئ بینو. ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا. دقې حساب باندې به یا پورې ووایئ. اوس چې درېیمه طریقه ده هغه صرف روان لکه ا، با، تا، ثا، جا، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ظ، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ه، ا، ی. اوس په دې قاعده کې په هر سبق سره مشکل حروف ذکر اخیستي دي چې دا مشکل حروف موږ په هر حرکت کې وپیژنو
چې په زبر کې مونږ داسې وویو په ځای کې داسې وویو چې بیا زمونږ په قرآن مجید کې دا حرفونه مونږ غلط نه وایو. نو دلته وي مشکل حروف 14 دي، هغه دا دي تا طا. په قرآن مجید کې به داسې راځي تا طا، چې دقسې مونږ ویو چې صفا صفا ویو چې د طا به ځای تا ونه ویو د تا به ځای طا ونه ویو. ګوره ثا د ژبې بسر، ثا سا صا، دا اوس ګوره د ژبې بسر ښه ذا او زا، پوه شوې ذا زا، زغا ضوا، ا ع. اوس دلته دا ډېر ګران دی ګورئ ا دې به ع نه وایئ ا ع، عین به ښکلی صفا ع. دا اوس دی ه ح ه ح، دا دی ف په چېرته ونه وایئ ښه ف. اوس دا د ماشومانو دپاره مشق دی چې لکه هغوی وپېژني ټکي زبر ته مو انشاءالله درې واړه طریقې وښایمه. اوله طریقه صرف جوړ، با زبر، صاد زبر، را زبر، عین زبر، با زبر، سین زبر. دا اوس کم ټکي چې جوخ جوخ راځي دا یې دلته لیکلي څنګه چې مونږ سبق نمبر 2 کې ووي د حروف هجا مختلف اشکال. دا اوس دغسې طریقې دي تاسو به انشاءالله زه چې پوهېږئ به پې. دا ګوره با ده، صاد ده، را ده، جوخ جوخ لیکلي. اوله طریقه دغه به اوس دویمه طریقه جوړ او رابان دواړه، با زبر با، صاد زبر صا بسقا، را زبر را بسقارا. دقسې به تاسو قرآن مجید کې خپل حرفونه چې دي هغه به دقسې جوړوئ چې تاسو کوم ورونه په ناظره نه پیږي. دا ډېره اسانه ده. عین زبر ع، با زبر ب، عب، سین زبر س، عبس، خا زبر خ، لام زبر لا، دقسې راکاږه بینه لا، قاف زبر ق یعنی خلق، عین زبر ع، دال زبر د، عد، لام زبر ل، عدل. دغه طریقې سره دې ځای پورې به ووایئ. اوس د ویډیو بیا ډېر اوږدېږي زه ځکه تاسو ته صرف مثالونه در کوم، نور به انشاءالله تاسو پوهېږئ. درېیمه طریقه صرف روان. ګوره بسقاره راکاږئ به نو ښایې بسقاره، عبس، خالق، عدل، حسد، لعن، قرب، جمع، ورد، طلع، بطل، جعل، يذر، فطر، قدر. نو دا سبق ډېر اسان دی او دا حرکات تاسو وپېژندل. زبر ځای پېش ته حرکات وایي، به کوم حرف چې دغه زبر ځای پېش راشي هغه حرف بیا صحیح او متحرک شي. او نښې هم تاسو وپېژنئ چې کوم حرف باندې له پاسه دا نښې دا زبر وي، د کوم نه لاندې راشي هغه زیر دا به انشاءالله بیا موږ نور ویو. نو امید لرم ویډیو خپل دوستانو سره ډېر زیات شیر کړئ چې هغو ته هم فایده والي. مالی راکړئ اجازت، والسلام.